السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د تر زوی او ډیر زړه ته ورنږدې ملګری و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د علم په اړه داسې وفرمایل چې زه د علم ښار یم او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زما دروازه ده. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د پیدایښت په وخت د هغوی مور مبارکه کعبه شریفې ته راغله او هلته یې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وزیږېدلو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډېرې داسې خبرې کړې په کوم حکم عمل وکړو نو زموږ په ژوند به ډېر اغېز ولري. په دغو خبرو کې ځینې خبرې نن تاسو ته په دغه ویډیو کې وړاندې کوم او په خاص ډول هغه څلور خبرې کومې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې خپلې میرمنې ته دا څلور خبرې هیڅ کله مه کوئ. هغه کومې خبرې دي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داسې ولې وفرمایل د نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درښیم. تر هغه وخته که تاسو زموږ په یوټیوب چینل نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو نه مخکې ورسیږي. ګرانو ملګرو، دې دنیا ته بېشمار خلک راغلل، په هغوی کې ځینې چې هیڅ کمال او ښه والی یې نه درلود، خو ځینو بیا ځینې کمالونه لرل. خو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شخصیت هغه شخصیت ده چې د ډېرو کمالونو او ښه والي مالک و. یوه ورځ یو کس حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر شو. هغه له حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه وپوښتل چې یا علی رضی الله تعالی عنہ زما او د میرمنې ترمنځ مینه محبت نشته، په وړو وړو خبرو راسره جګړه کوي. یا علی رضی الله تعالی عنہ داسې ولې کیږي، د دې لامل څه دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې ای سړیه، څلور داسې خبرې د کومو چې باید ته د خپلې میرمنې تر مخ ذکر ونه کړې. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وفرمایل هیڅ کله د خپلې میرمنې تر مخ د کومې ستونزې له امله مه ژاړه، ځکه چې د هغې په نظر به ته یو کمزوری انسان وبلل شي. او دوهم دا چې د هغې هر خواهش ورپوره کړه، خو هو هغه خواهش باید جایز وي. او د خپل کاروبار یا تنخوا په اړه هغې ته معلومات هیڅ کله هم مه ورکوه. او دریم وایي چې هیڅ کله د خپلې میرمنې تر مخ د خپل مور پلار یا خور ور بد مه بیانوه، ځکه چې ستا د میرمنې په زړه کې به د هغوی لپاره عزت ختم شي. او څلورم، هیڅ کله د هغې تر مخ د هغې د مور پلار یا کورنۍ بد مه بیانوه، که نه نو هغه به ستا دښمنه جوړه شي. نو دا وې هغه څلور خبرې له کومو څخه چې موږ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ منع کړي یو چې د خپلې میرمنې تر مخ یې باید ذکر ونه کړو. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.